نن د بلجیم د بروکسل په ښار کې ګڼ افغانان راټول شوي دي تر څو د افغانستان د روان بحران د حل لپاره هغه خپله سوله ییزه طرحه اعلان کړي او هغه دا ده چې د ټولو مخالفینو ترمنځ بین الافغاني مذاکرات پیل او د بین الافغاني مذاکراتو په نتیجه کې چې هر حکومت راځي هغه باید هم د افغانانو په ګډون او هم د نړیوالې ټولنې له لوري په رسمیت باندې وپېژندل شي او د دې لپاره چې دغه بین الافغاني مذاکرات عملا پیل شي زموږ ټولو وړاندیز دا دی چې د دوحې هغه تړون چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د نړیوالو په حضور کې شوی و د هغه ټول هغه موارد دي تطبیق شي ځکه د امریکا د غلطو سیاستونو له امله او د دوحې د توافق د نیمګړي تطبیق له امله افغانستان د دې په ځای چې سولې خواته لاړ شي بلکې تسلیمۍ خواته لاړ جمهوریت سقوط وکړو او افغانستان طالبان ته تسلیم کړی شو او د هغې په نتیجه کې اوس موږ ګورو چې افغانستان کې سوله نشته ده بلکې کوم وضعیت چې دی هلته جنکۍ تعلیم ته نشي تللی هلته د خلکو هغه ډېر بنیادي او اساسي ازادیګانې چې دي هغه غصب دي نو د دې غوښتنه دا ده چې دوحې توافق بشپړ تطبیق شي یو خبره چې د یادونه ده هغه دا ده چې د امریکا د سیاستونو په نتیجه کې او امریکا توافق وکړو بې له دې چې بین الافغاني توافق رامنځته شي طالبان سره توافق وکړو دغه حالت د امریکا دغه سیاست په نتیجه کې رامنځته شوی اوس د امریکا مسؤلیت دی چې د دوحې توافق بشپړ معنا دا ده چې د دوحې توافق یو مهم عنصر بین الافغاني توافق هغه ته زمينه مساعده کی که دا زمينه نه مساعدېږي افغانستان زی یو بل جګړې خواته نه افغانستان بلکې ټول سیمه دا غوښته ده چې یو بل جګړې خواته لاړ شي نو که امریکا په دغه کې خپل مسؤلیت سره کوي او دوحې توافق د بشپړ تطبیق زمينه نه مساعدېږي امریکا په دې کې همکاري نه کوي بیا نو موږ شک لرو بلکې د یقین تر هغه دغه شک موجود دی مخکې نه چې امریکا غواړي افغانستان او د سیمه یو بل جګړې خواته او بیا هم نتې خواته لاړ شي